د ارجنټاین انګلیسي کلمه ارجنټینیا له هسپانوي او ایټالیایي ژبو راخیستل شوې ده چې د سپینو زرو او یا سپینو زرو څخه د جوړ معنا ورکوي. دغه هیواد د امریکا لویې وچې په سویل کې پروت دی. بولیویا او پاراګوای شمال ته پراته هیوادونه دي. ختیځ خوا یوراګوای او سویلي اتلانتیک سمندر سره پوله لري او برازیل یې شمال ختیځ خوا ته پروت دی. وګړي او پراخوالی یې سویلي امریکا کې له برازیل وروسته ارجنټاین د پراخوالي پر بنسټ تر ټولو ستر هیواد دی. د ارجنټاین ټول پراخوالی څه کم 3 میلیونه کیلومتره مربع ته رسیږي چې پر دې اساس د نړۍ 8مه شمیره تر ټولو ستر هیواد دی. نفوس یې له افغانستان یو څه ډیر یعنی 45 میلیونه دی. په نژادي ډول د ارجنټاین نږدې 90 سلنه وګړي سپین پوستي دي او بیا پکې 80 سلنه عیسویان دي. حکومت او سیاست یې د ارجنټاین پلازمینه بیونس آیرس دی. همدغه ښار د ارجنټاین ستر ښار هم دی. ارجنټاین یو انقلابي هیواد دی. له 1920 راوروسته په 15 لسیزو کې دغه هیواد کې 6 حکومتونه د کوتتاو او پاڅونونو له امله نسکور شوي او له منځه تللي دي. د حکومت ډول یې فدرال جمهوریت دی. ولسمشر یې د ټاکنو له لارې ټاکل کیږي او د واک موده یې 4 کاله وي. ارجنټاین کې ټاکنې پټې او په مستقیم ډول ترسره کیږي او ځانګړې خبره یې دا ده چې رایه ورکول پکې اجباري دي، یعنی که چیرې له کومې ځانګړې ستونزې پرته څوک رایه ونه کاروي نو جریمه کیږي. بیرغ یې له 3 ټوټو جوړ شوی دی، اوبه رنګه، بیا سپین او بیا مساوي اوبه رنګه ټوټه. بیرغ یې 210 کاله پخوانی دی او دوی یې له رنګونو دا تفسیر کوي چې آبي رنګونه د اسمان او خپلواکۍ نښې دي او سپین رنګه د وریځو معنا ورکوي چې منځ کې د لمر نښان دی. بهرنۍ اړیکې ارجنټاین د ملګرو ملتونو د نړیوال بانک ګروپ، سوداګرۍ نړیوال سازمان او د امریکایي دولتونو سازمان غړی او له بنسټ ایښودونکو هیوادونو څخه دی. ارجنټاین په اقتصادي اړخ کې د G20 او G15 اقتصادي هیوادونو غړیتوب هم لري. پوځي او اقتصادي وړتیاوې اقتصادي اړخ کې ارجنټاین د نړۍ یو 10م اقتصادي ځواک لرونکی هیواد دی. 40 سلنه وګړي یې د غربت کرښې لاندې ژوند کوي. ملي پیسې ارجنټاین پیسو نومیږي. ارزښت یې له افغانۍ ټیټ او یو امریکایي ډالر 110 ارجنټایني پیسې کیږي. د نړۍ د 120 هیوادونو له منځه د ارجنټاین هیواد د پوځ 40م نړیوال مقام لري. د پوځیانو شمیر یې شاوخوا 80,000 تنه دی او 210 کاله وړاندې یې پوځ جوړ شوی دی. د ارجنټاین په اړه 5 په زړه پورې خبرې. د فوټبال نامتو لوبغاړی لیو میسي د ارجنټاین هیواد دی او هلته حکومت داسې قانون ایستلی دی چې څوک نشي کولی پر خپلو ماشومانو د لیو میسي نوم کیږدي. د ارجنټاین نږدې 90 سلنه وګړي په اصل کې اروپایان دي چې د هسپانیې او ایټالیې د اشغال په وختونو کې هلته میشت شوي دي. د ډایناسورو دورې تر ټولو غټ ډایناسور پاتې شوني ارجنټاین هیواد کې موندل شوي دي. 2001 زیږدیز کال کې ارجنټاین کې اقتصادي بحران و. د موده کې د 10 ورځو دننه 4 ولسمشران له واک لرې شوي او نوي کسان ټاکل شوي دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې وړاندې په ارجنټاین د برتانیا اشغال و او برتانیا دغه هیواد سره داسې مرستې کړې وې چې له جرمني، فرانسې، ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو ارجنټاین شتمن او د خلکو اقتصادي ژوند یې د کاناډا له اقتصادي ژوند سره مساوي و.